بسم الله الرحمن الرحیم حمد و مصلیه. محترمینو، د روژې هر عمل د برکت سره ډک دی او د روژې چې کوم پیشنمۍ دي دا څونه د خیر او د برکت شی دي. تاسو راسئ چې موږ د خپل محبوب پیغمبر صلی الله علیه و وسلم فرمان واورو چې دا کم خلک کوتاهي کمی او بیشي پکې کوي چې د هغه دغه فضایل واوري. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المسحرين. رواه الطبراني في الأوسط جلد نمبر 8 صفحه نمبر 800. حضرت ابن عمر رضی الله تعالی فرمایي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې حق تعالی جل شانه پخپل او د هغه فرشته پر پیشلمی کول والا باندې رحمت نازلوي. یعنی سون قدر د الله جل جلاله انعام او احسان دی چې د روزې د برکت سره د هغه د مخه چې کوم خوراک دی چې هغه ته پیشنمای وای د امت لپاره د ثواب شي جوړ کی او په دې کې د مسلمانانو لپاره اجر کښې شوی. په ډیرو حدیثونو کې د پیشنمای کولو فضیلت او اجر ذکر سته. علامه عینی رحمه الله د اویا صحابه سره د دې د فضیلت حدیثونه را نقل کړي دي او د دې پر مستحب کېدو باندې د امت اجماع ده او ډیر خلک د خپل کاهلی د وجسه او د سوسی د وجسه دغه فضیلت سره محروم پاتې سي. بعض خلک تراویح وکي او بیا ډوډۍ وخوري بدسي د دې د ثواب سره محروم پاتې سي. ځکه په لغت کې پیشنمۍ وهغه ډوډۍ ته ویل کیږي چې کم د سار ته نږدې وخوړل سي. د قاموس کې لیکلي دي چې بعض خلک چې بعضو دا ویلي دي چې پیشنمۍ چې کم دی هغه د نیمې شپې سبات کې شروع کیږي. صاحب کشاف د په اخره کې شپږمه حصه ښوولې ده، یعنی چې ټوله شپه پر شپږ حصو باندې تقسیم کې اخره حصه د پیشنمۍ دپاره ښوولې ده. د غروب افتاب سه بیا د طلوع صبح صادق چې دا 12 غنټې سي نو اخري 2 غنټې د پیشنمۍ وخت دی او په دې کې د دې څه هم تاخير کول اولاد بشرط دې چې دونی تاخير نه وي چې پروژې کې شک پیدا سي. د پیشنمۍ په فضیلت کې ډیر حدیثونه راغلي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې زموږ او د اهل کتاب د يهودانو د عیسایانو د روزې فرق پیشنمۍ دی چې هغه پیشنمۍ نه کوي او موږ پیشنمۍ کوو. په مسلم شریف کې دا حدیث دی، حدیث نمبر 1096. یو ځای ارشاد و فرمایي چې پیشنمۍ خوري چې دا د برکت شی دی. بخاری شریف کې دا حدیث دی، حدیث نمبر 1923. په یو ځای کې دی چې درې شان، یو ځای کې ارشاد دی چې درې شان د برکت دی. په جماعت چې کم دی دا د برکت دی. جماعت دا نه مقصد چې د جمع المظهر د مسلمانانو اجماع او جماعت چې کم دی پر جماعت باندې د الله لاسونه دي او دا د برکت شی دی. او شوروا او پیشنمۍ دا درې شان د برکت دي. شوروا کې هم برکت دی او په پیشنمۍ کې هم برکت دی. جماعت و هغه ته وایي صرف د جمع المز نه. د علامه شیخ حدیث کریه کندلوی رحمه الله چې هر د مسلمانانو هغه د جمع کار چې دی په ګټه سره کې په جماعت سره کې دا هغه سره د الله جل شانه مدد او سرید شوروا چې کم غوښه پاخه سي او بیا په طریقې ډوډۍ وړه کول سي چې دا ډیر د خون ډوډۍ ده. او دریم چې کم دی دا پیشنمۍ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به صحابه ته ویله پر پیشنمۍ چې راسي د برکت ډوډۍ وخوري. ابو داود شریف حدیث نمبر 2340. په یو حدیث کې ارشاد دی چې پیشنمۍ خوري په پیشنمۍ خوړلو سره په روژه باندې قوت حاصله کوي او د غرمې په خوب سره په اخره شپه کې د پورته کېدو باندې مدد ترلاسه کوي. چې پیشنمۍ کوي په روژه باندې قوت حاصله کوي او غرمه کلوله کوي پیدیږي او چې د شپې په اخر کې بیا په اسانۍ سره راپورته کېدلی سي. د حدیث په ابن ماجه حدیث نمبر 1493 کې راغلی دی. حضرت عبدالله بن حارث رضی الله تعالی د یو صحابي رضی الله عنه سره نقل کوي چې حضور صلی الله علیه وسلم په خدمت کې داسې وخت حاضر سولما چې هغه پیشنمۍ کاوي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایله چې دا یو د برکت شی دی چې الله جل جلاله ته درکړی دی، دا مپرېږدي. دا حدیث په سنن نسائی حدیث نمبر 2112. او د حضور صلی الله علیه و وسلم په ډیر روایتونو کې د پیشنمۍ کولو ترغیب راغلی دی. حتی در دې چې وای کڅ وی کني وی یو خورما خوخرا یا یو غړپ او بخو چشا. دا حدیث کوم دی په صحیح ابن حبان حدیث نمبر 3416.
یعنی صرف خورما خو وخوره دا نه دی چې ته د پزه پرې ځان موړ که بعضې کسان چې پیشنمۍ وخوري باره د ورځې په هغه ته تکلیف وي نو صرف یو خورما خو وخوره یو غړپ اوبه خو وڅښه دا هم د برکت څخه خالي نه دی نو محترمینو د پیشنمۍ وخت دی د برکت وخت دی الله فرشتې رحمت نازلوي پر تاسو باندې پر موږ تاسو ټولو باندې نو دا د تهجد وخت دی په دې وخت کې نفل هم وکړو تهجد هم وکړو او کم کسان چې ویښ وي هغه دې هم تهجد کوي ضروري نه ده چې خامخا به بیده وي چې ویښ وي هغه دې هم دغه وخت کې تهجد کوي پیشنمۍ چې کوي چې کوم خلک ناجوړ دي پیشنمۍ ورته تاوان کوي نو هغه دې کم څه کم یو خورما یا یو غړپ اوبه یا یو پیاله چای وي دا دې هم وکړي نو دا به هم د برکت خالي نه وي. والسلام. ستاسو د دیني او شرعي پوښتنو جوابونکی مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب.